السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو هیله لرم ټول به راته روغ او جوړې وئ. ګرانو دوستانو نن هم د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ ته راغلي یو، د ښکلاګانو کور شیګل. او فلحال د شیګل ولسوالۍ په بازار کې ولاړ یو. دا لومړی به د شیګل ولسوالۍ دوستانو تاسو ته معرفي کړم چې دا د کونړ په څه رقم ځای کې موقعیت لري. دغه سړک چې زه پرې ولاړ یم دغه سړک ایسته اسمار او دانګام ناړۍ داسې ډېر سیمو ته وتی دی. همدارنګه د شیګل ولسوالۍ لمرخاته سیټ ته چې دی دغه طرف ته د شولتن ولسوالۍ موقعیت لري. هغه مخامخ غرونه چې معلومیږي دغه د شولتن ولسوالۍ ده. او همدارنګه دې طرف ته چې دی دغه طرف ته د لچې او مونې او لاوسین سیمې دي. او دا سړک بیا همداسې وتی دی مرکز اسداباد ښار ته. دغه طرف ته چې دی د مرکز اسداباد ښار موقعیت لري. همدارنګه دا د شیګل ولسوالۍ بازار دی. موږ به د شیګل ولسوالۍ بازار کې د دوکاندارانو سره د شیګل د ولسوالۍ اوسیدونکو سره خبرې اترې لرو. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. دوستانو دلته یو ورور را سره ولاړ دی چې دا د شیګل ولسوالۍ په بازار کې دوکان لري. دغه د څپلۍ مپلۍ او دا دریشیانې د ماشومانو دا شیونه خرڅوي. د دې سره به وغږېږو د دې نه به مو پوښتو. ورور ستړی مه شي. خیر اوسې ورور جانه، تاسو ته هم ښه راغلاست ویو. خیر راغلی. ډېره مننه ورور. ستاسې نوم؟ زما نوم محب الله دی. شیګل بازار کې د منیاري دوکان لرم. او د کوم ځای اوسېدونکی یاست؟ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک د کلي اوسېدونکی یم. کاروبار مو څنګه دی په دې ورځو کې؟ شکر دی الحمدلله، کاروبار ښه روان دی. ښه روان دی. ګزاره کوي تر دې دمه. مخکې ښه و اوس ښه دی څنګه دی؟ نو د تېر حکومت په پرتله باندې دې حکومت کې کارونه ټول په ټپه ولاړ دي، ورډېدلي دي، خو په دې حال هم شکر دی. ژوند څنګه تېرېږي په دې اوس ورځو کې؟ نو ژوند باندې خو په دې حال شکر ایستل پکار دي، خو بیا هم د سختیو او د کړاوونو ډک دی. مقصد به انسان باید په شکر وباسي. د شیګل ولسوالۍ د دوکاندارانو نرخونه څنګه دي؟ نرخونه زړه په زړه دي. که د بازار نرخ خیږي د شیګل د ولسوالۍ نرخونه ورسره خیږي، که بازار نرخ کته کېږي د دوی نرخونه ورسره کته کېږي. بله ډېر ښه. ته د حکومت نه څه غوښتنه لري چې څه وکړي چې کاروبار ښه شي؟ نو تر دې دمه خو حکومت لا جوړ نه دی چې موږ ترې غوښتنه وکړو. که حکومت جوړ شو په آینده کې نو د هغو نه به غوښتنې کوو. فلحال کوم غوښتنه؟ نو فلحال نو د چا نه غوښتنه وکړو. حکومت جوړ نه دی، حکومت په پښو ولاړ نه دی. یو څه شته خو هغه هم د هغوی لپاره هم کافي نه دی چې هغوی خپل نظام جوړ کړي، خپل ځان برابر کړي. بعد د هغه نه به موږ ته را جوړ شي. تر اوسه پورې موږ ته لا جوړ نه دی. ډېره مننه. ژوندی اوسې ورور، ستاسو نه مننه چې موږ سره مرکې ته مو وخت راکړه. ژوندی اوسې. السلام علیکم کاکا. ستړي مه شئ. ژوندی اوس، الله دې وبخښي. کاکا جان ستاسې نوم؟ زما نوم ثابت شیر آغا. ثابت شیر آغا. ډېره ښه ده. اصلي د اوسېدونکی د کوم ځای؟ اصلي اوسېدونکی هم د دې شیګل یم. شیګل کې د کوم ځای؟ شیګل کې د شونټالي کلي. ښه ډېره ښه ده. دلته ته دوکان لري، کاروبار دې څنګه دی اوس؟ کاروبار چې 20 کاله کېږي دوکانداري زه کوم دلته، او په دې 20 کاله کې دونه چېرته نو خراب شوی لکه دا اوس چې خراب دی. ښه علت یې څه دی چې دومره خراب شو؟
نو علت یې دا دی چې دلته خو دولت و جوړ دولت و هغو کې خلک مامورین و معاشونه اخیستل کاروبار یې کو پیسې وې تجارت روان و اوس نه تجارت شته نه کاروبار شته نه مامورین شته دی بس ځنګل شان وخت یې تېرېږي نو د شیګل ولسوالۍ د بازار نرخونه څنګه دي؟ بازار نرخونه صحیح دي دغه خوراکي مواد چې دي دغه بې کنټروله دي یوه ورځ په 2000 او بله ورځ په 2100 او بله په 2500 بس ورځې د ورځې ریټ دی نو چې څونه چا وس کېده هغومره جګ خرڅوي د حکومت نه غوښتنه څه لري چې څه وکړي په دې برخه کې؟ حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې مسؤلیت خپل ادا کړي نو دا خلک دی دا مسلمانان دي وسې نه کېږي هغه څومره چې کاروبار ول د پخوا نه که ښه نه شي نو پخوا په اندازه خو باید وي نو دا د دې مسؤلیت دی که ځان ته د دې ولس امرین وایي ځان ته افغانان وایي د دې وطن ځان ته خلک وایي نو مسؤلیت د دې په غاړه دی که نه عمر رضی الله عنه چې هغه ګرځېدو د شپې یې ماشومان وږي ولیدله قصه اوږده ده زه بیا تا ته لنډه وکړم او هغه مور یې په یو څه باندې دوکه کوله په هغه دیچکي کې اوبه وي او غوښتل یې دې ته پوښتنه وکړه ماشومان ولې جاړي ویل چې دا وږي دي دې دیچکي کې چې شی دی وی چې اوبه دي وی چې دې باندې هسې د حکومت چې د ایمن شي او وده شي نو هغه چې کله بیا راغی بیت المال کې په بوجۍ کې چې شی را جمع کړه که نو نوکر ورته ویلی چې دا مال راکړه چې بوجۍ زه ویسم وایي چې پوښتنه په ورځ د قیمت د عمر نه کېږي او بوجۍ به ته وړې په خپله شا وړم اچوله ویس نو د مسلمانۍ او د شریعت او د اسلام همدغه طریقه ده نو اوس به دا پیټی څوک وړي د شیګل ولسوالۍ امنیت څنګه دی؟ امنیت بالکل ښه دی امنیت پخوا هم ښه و دلته یو قومي تړون په واسطه پخوا هم ډېر ښه ښایسته امنیت و اوس هم امنیت دی انشاءالله بیا به هم امنیت وي دا زموږ د دې قوم په وس کې ده خو حکومتداري او بس دا بانکونه چې تشتي دولت مامورین خلک 2 میلیونه خلکو د یو پیسې په یو طریقه نه په یو طریقه د دولت نه کاروبار کوو هغه هسې ناست دي دغه زموږ د وسه نه ده امنیت زموږ د وسه دی بالکل ښه صحیح برابر امنیت دی اوس ډېره مننه کاکا جانه تاسو ژوندی اوس الله دې وبخ دوستان هلته یو بل مشر ولاړ دی دې سره به هم خبرې اترې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام وروره څال دی ستړی مه شې مشره څال دی الحمدلله خیر دی ستاسې نوم ورور زما نوم سلیمان سلیمان د څه شي دوکان لري؟ د برق سامان دی بلپونو ملپونو د برق سامان کاروبار مو څنګه دی؟ الحمدلله کاروبار هیڅ مزه نشته مزه نشته نو د طالبانو اسلامي تحریک چې راغلی دی بالکل کارونه ټول سقوط شوي دي یو مسله شته چې امنیت دی او نور هیڅ نشته دی بس د ورځې د 200 روپو سره اوس راته دړۍ چیني ټلیفون د کور نه کلی قسم په خدای کړه دړۍ چیني روپۍ هم راسوي څو کاله کېږي چې دوکانداري کوي؟ تقریبا دا ډېر وخت شو د دې دولت د دویم کال نه تقریبا 18 کاله کېږي 18 کاله کې داسې یو وخت کله راغلی چې ستا دوکانداري دومره ضعیفه شوې؟ هېڅ کله نه دی راغلی مخکې ډېره پرمختللې وه خو اوس بالکل سقوط شوې ده نه پیسې شته دی چا سره د هر سړي ضرورت دی خو پیسې ورسره نشته دی چې د ضرورت سامان پرې واخلي امنیت څنګه دی د شیګل ولسوالۍ امنیت الحمدلله په تېر دولت کې هم د شیګل امنیت ډېر ښه و اوس هم ښه دی امنیت کې بالکل مشکل نشته ډېره ښه ده د حکومت نه غوښتنه څه لري چې څه وکړي؟ حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده چې د بهرنیو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي چې هغې دا دولت په رسمیت وپېژني او د خلکو لپاره کاروبار پیدا شي خلک ډېر د تشویش سره مخامخ دي ډېر تکلیف سره مخامخ دي د هېڅ د رزق درکې نه لګي نو باید چې دولت خلکو ته کاروبارونه پیدا کړي چې د دولت بهرني هیوادونه په رسمیت ونه پېژني نو کاروبارونه به څه پیدا شي پروژې به د کوم طرفه راشي ډېره مننه مشره ستاسو نه ډېره مننه ګران دوستانو دا تاسې ګورئ د شیګل ولسوالۍ بازار دی چې موږ د زیاتره دوکاندارانو سره خبرې اترې وکړي اوس هم د نورو خلکو سره خبرې اترې کوو همداسې مخکې ځو تر هغه ساحې پورې چې تاسې ته معلومیږي دغه ځای پورې بازار دی د هغه سر نه موږ را روان شوي وو تقریبا منځ ته راورسېدو نور هم ځو چې د خلکو سره خبرې اترې وکړو
محترمین دوستانو دلته یو سری ده یو نانوایی هم پکې دی دې ته هم نوځو د هغې سره هم خبرې کوو چې هغوی راته څه وایي دوستانو دغه نانوایی خواته راورسېدو د دغه ورور سره به خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم سلام استاد محترم ستړی مشي خوار مشي سال کوم ستړی مشي وروره ستا نوم استاد محترم شریف الله شریف الله شریف الله تا باندې خو داسې خولې را روانې دي ګرمي دا خولې چې دغه نه کې قانون حالات بیخي خراب دي زموږ خو الحمدلله چې کار روزګار څه ګزاره کوي خو د نورو خلکو حالات چې ګورو بیخي وروره حالات خراب دي که نه موږ خو بیا هم سهار راپاسو ځانه خوله وباسو یو څه ناڅه کور ته یوسو خو داسې خلک دي چې دغه حالات بیخي خراب دي ستا دوکانداري څنګه الحمدلله زما ښه ده وروره ناشکري نشو کولی که نه څو چېرې بیخي حالات بس د ولږې نه غر شو که نه الحمدلله زموږ کاروبار ښه دی برابر ده مخکیني حالات نه خو ډېر خراب شوی دی د شی چې نیم په نیم یې نه هم کته راولیدلی ځکه یو خو راپسې وړه وروره چې وګورې 300 روپۍ ته تر وړه رسېدلی ته یوه ډوډۍ به څو خرڅ یوه ډوډۍ موږ نن سبا ورکوو په 10 روپۍ د ډوډۍ وزن هماغه مخکینی دی که نه هغه نه راکم شوی دی وروره او هغه حالات باندې دغه شی نو کېدای شي چې ماښام ما ته دونه غټ خوله پاچلی او کور ته روان یم هو که نه اوس ته فلحال لګې ډوډۍ پخې څوک راځي ډوډۍ وړي که نه هو به داسې خلک دی چې چا څه کې مې 5 روپۍ خو هغه راشي ډوډۍ ویشي او ځینې خلک دی چې دغه ځینې بار وګوري ډوډۍ ته بس ښه ته په بټو بټو وګوري او روان شي ځي اوس یې نه کېږي ځکه سهار زما دوکان له یو کس خپله راغلی ما ته چې ډوډۍ اوس مې نه کېږي او ته ماله 2 دړۍ وړه راکړه نو زه به دا کور ته ویسم په باندې به ګزاره وکړو بیا هغله ما 2 دړۍ وړه ترې ورکړله ما زه ماښام بله تروړه راوړم که نه هغله مې په 250 روپۍ باندې ما ته وړه پرېوتي وو نو هغله مې په هغه 250 باندې ورکړله ما زه د باندې څه ګزاره وکړه هغه اوس موږ به بله ماښام بله تروړه راوړو دا خو ډېره سخت هم ده که نه ته دې مړه څه سخته ده چې دونه ده چې یو شی برابرېږي سخته به هم په ځان تېری خو چې یو څه خو برابر شي که نه داسې خلک دي چې سخت هم په ځان تېری او څه نشته خبره مشکل دغه دي که نه سم افغانان خلک وایي چې موږ د سختې سم دغه شو خو چې 5 روپۍ ځان له پیدا کړو خلکو بچي نه اړ دي خلک ځانونه هغه در په در دي څه کېږي نشته داسې دلته د شګل ولسوالۍ امنیت څنګه دی مړه امنیت باندې به څه وکړي دا بې امنیتي ښه وه خلکو ته خو رزق رسېده که نه دلته ګوره غریبانان ځان له در په در دي موږ ځان له در په در یي او زیات خلک داسې دي چې بېروزګاره شو هېڅ نشته دی ورسره 5 روپۍ اوس نه کي ځان له وړه والي هغه دغه نشته ورځ ډېر خلک لکه راځي که نه دلته موږ سره خوا ته غریبانان دغه کوي ژوند څنګه روان دی زما ژوند الحمدلله ښه برابر دی ښه برابر دی کوم ځای اوسېدونکی یاست زه به دې ځای د ولسوالۍ دا کلي بره دی ملکاني د کلي ملکاني د کلي ډېره ښه ده د حکومت نه دې غوښتنه څه ده حکومت غریبانان ځان له در په در دي نو موږ له به څه وکړي نشته د هغې غریبانان ځان له څه نشته د هغو کې لا ولسوال نه دی معلوم شوی والي هر څه حکومت ټول در په در دی نو چې حکومت ځای په ځای شي کله بیا خلک ورشي او سړي له سړی غوښتنه وکړي ولسوالي کې ښاروالي شته که نه نه مړه ښاروالي که نه ښاروالي په بل حکومت کې اوس نه وه دلته نشته ښاروالۍ والا نه راځي نه ښاروالۍ والا نشته د ډوډۍ وزن څوک دا موږ په خپله په خپله خو نو بیا کو پورته پسې لاړې کو نه نه د موږ په داسې اندازه ځو ګوره چې وړه ارزان شي بیا ته ډوډۍ غټه کو برابر شي چې وړه ګران شي په هغه اندازه موږ دونه اندازه کوو چې زموږ پکې خپل دیاړي برابر شي د خیره سره نن سبا په 400 روپۍ لرګی دی من هغه هم طالبان نه راپرېږدي وټه پور کې ارزان دی ورشه ډانګي رانه تمبئ او بس موږ یو بل نمبر یې تللی والی د پاسېدو نشته نه لکه ولې زموږ یو بل نمبر یې تللی و غریبي والی او والي ته یې زنګ والی والي ته زنګ والی او سړی والی ورانه یو څو څپېړې هم والی و چې تاسو دغه دی نو حالات افغانستان اوس دا لرګي چې اوس دغه تنور کې اور بلیږي دا لرګي د کوم ځای نه راغلي دا د دې مشین کې لا وو اوس دا په ختمېدو دي داسې دی چې دې مشین والا په 400 روپۍ من نه کوي به د قرالو څه ګزاره ډېره ښه ده
ډیره مننه وروره. بس موږ سره پاتې شي روټۍ ته راځي الحمدلله هر څه برابر دي وروره. دوستان اوس هم د شیګل ولسوالۍ بازار منځ ته راورسېدو چې دلته یو کاکا راسه ولاړ دی، د هوټل لري، دې سره به هم خبرې وکړو. کاکا جان ستړی مه شي. خیر اوسې. ستا نوم محترم؟ زما نوم قاري ماجر دی. او د کوم ځای اوسېدونکی؟ د موړې د کلي. د موړې د کلي؟ د شیګل ولسوالۍ موړې د کلي اوسېدونکی. ډېره ښه. د هوټل کې څه شی خرڅوې؟ بس دې کې وریجې دي، ترکاري ده او چولې دي، لوبیا ده او داسې غریبانه دغه دي. کاروبار دې څنګه دی؟ بس الحمدلله څه ګزاره کوي، ساعت تېرېږي نو ژوند پې تېرېږي ورځې شپې. بس شکر پې پکار دی نو، خو ورځ په ورځ داسې ده چې لږ شان اقتصاد کمزوری کېږي که نه، په نسبت د مخکني دغه باندې لږ کمزوري پیدا کېږي. بل دا ده چې جنسونه هم ډېر ورځ په ورځ مخ پورته روان دي، لکه غوړي اوس 1400 روپۍ شو، داسې نور لرګي او هر جنس چې دغه روان دی ګرانېږي او اقتصاد هم نو خامخا رسېږي، ځکه چې دغه ګرانېږي او بس. ته چې ته مطلب وریجې خرڅوې په هماغه پخواني ریټ یې خرڅوې که ریټ ډیجیټل؟ اوس فعلا دپاره مخکنی ریټ دی. او د شیګل ولسوالۍ امنیت څنګه دی؟ بس ګزاره کوي نو امنیت. نو امنیت په نسبت د مخکني لږ ښه دی، ګزاره کوي. ته خپله د حکومت نه څه غوښتنه لري؟ نو د حکومت نه دا غوښتنه ګورو چې دا ملت ټول بېروزګاره دی که نه، ورځ په ورځ چې دی بحران دی، صاحب ګراني ده او پریشانیانې دي. نو موږ دا غواړو چې لږ ملت ته څه کارونه روزګار ده، معاشونه، ځکه پریشانیانې دي صاحب، خلک داسې چې دی وړه هر څه چې دی جنسونه ګران شو، نو باید ملت ته چې یو کار روزګار وګوري نو چې دا د خلکو پریشانیانې چې دی ختم شي. ډېره مننه مشرتانه. خیر اوسې. الله دې اجر درکړي. دوستانو دلته یو بل ورور را سره ولاړ دی، دا په شیګل ولسوالۍ کې نه پوهېږم دکان لري، هر شی چې لري دې نه به اوس وپوښتو. ورور ستړی مه شي. خیر اوسې وروره، مننه. بشیر الله یم د شیګل ولسوالۍ، دغه سبزۍ دکان دی زما او دلته د بازار کې اوسېږو ژوند. کاروبار دې څنګه روان دی؟ کاروبار مخکې ښه و، اوس حالات خراب دي، اوس کاروبار خراب دی. خراب دی بیخي، صفر دی. نرخونه مو څنګه دي د دکاندارۍ؟ نو نرخونه ورځ ته بلې ګرانېږي، نرخونه او د ګرانتیا طرف ته روان دي. ته اصلي د کوم ځای اوسېدونکی؟ اصلي د کربوړۍ د کلي یم، شیګل ولسوالۍ کربوړۍ د کلي یم. ډېره ښه ده. دکانداري دې په دې اوس ورځو کې څنګه روانه ده؟ والا سمې نیمې له راغلې ده نو چې مخکې به 10,000 کېدلې، اوس 15,000 کېږي. کاروبار ټول په ټپه روان دی. او دلته د شیګل ولسوالۍ امنیت څنګه دی؟ شیګل ولسوالۍ امنیت مخکې هم ښه و، اوس هم ښه دی، شکر دی. شیګل ولسوالۍ امنیت هغه حکومت هم و، امنیت و، هېڅ شی نه و. اوس دی هم ټول امنیت دی، دا هم ښه خلک دی. د حکومت نه غوښتنه څه ده چې څه وکړي؟ نو باید خلکو ته زمینه برابر کړي، کاروبار یې برابر کړي، قراردادونه خلکو څه وکړي، دغه وکړي. هر څه کاروبار په ټپه دی نو چې دغه زمینه باید برابر کړي حکومت. ډېر ښه. د سبزۍ دکان دی دی؟ چې ستا دکان ته مو ورننوځو که نه، دا شیان به پکې ویني. دوستانو دا دغه ورور دکان دی چې فلحال ورته موږ راوننوتو، دلته ډېر شیان لګولي. ورور دا شی چې دی لګولي دا خو راته ووایه. دا ټینډه ده، دا کریله ده، هغه بینډۍ ده، دا بانجین دي، دا کرچالان دي، دا سابه دي، هغه ګولفی دی، ټماټر دی، لوګان دی، شمله ده، انګور دي. انګور دي په څو دي؟ انګور کیلو دا 50 روپۍ کیلو ده. 50 او هغه دی هغه 40 روپۍ کیلو ده. ډېر ښه. او دغه انار دی په څو دي؟ دا انار کیلو 40 روپۍ ده. 40. اوس بازار څنګه دی؟ بازار هم اساسي شی پکې نشته، شړ بازار دی. ډېر شیان لګولي، دا ټول د اسداباد ښار نه راوړي که نه هم دلته هم شته؟ دا څه دلته دا سابه دلته یو نور چغسری نه راوړو، اسداباد ښار نه راوړو. چغسری نه راوړي. دا په څومره ورځ راوړي دا دومره سودا؟ دا کله په 2 ورځ شي، کله هر سهار شي. هر سهار چغسری ښار ته وځي او هر سهار چغسری ښار ته وځم او سودا راوړم. خو پخوانۍ مزه د سوداګانو او د هېڅ شي نشته، کاروبارونه ټول په ټپه ولاړ دي، اقتصاد کمزوری دی. ستاسې د سبزۍ نرخونه څنګه دي؟ لوړ شوي که نه؟ زیات پکې لوړ شوي. اوس انګور ګران دي، 2,500 ته وختل. مڼه دغه شانه ده، سودا زیاتره ګرانېږي. ټماټر ارزان دي او نور سودا مخ په ترقۍ روانه ده. ډېر ښه. ډېره مننه وروره، ډېره مننه. دوستانو اوس هم داسې مخکې ځو دې بازار ته به وځو چې هلته د نورو خلکو سره موږ خبرې اترې وکړو. تاسو کې کوم څوک نشته چې موږ سره خبرې وکړي نورې؟ دغه ورور سره خبرې وکړو. ستړی مه شې وروره. خیر اوسه، ژوندی اوسه، کور مو ده. ستا نوم؟ زما نوم محمد نظیر دی.
محمد نظیر د کوم ځای اوسېدونکی؟ د شیګر ولسوالۍ مو د کربوړی د کلي اوسېدونکی. دلته څه کاروبار لري؟ دلته مې دکان دی ورور. د څه شي دکان دی؟ بس دا کرانه دکان دی، مثلا وړه خرڅو، بوره خرڅو، زه چې ستا دکان ته بوتلې خرڅو. راځئ چې ورشو وینې. تا سبزي والا څه خبره؟ ها دوستانو، دا ورور چې دی د خوراکي توکو پلورنځی لري، د دې سره به مو وغږېږو. ښه، دغه دکان دی وروره؟ دغه وروره زما دکان دی. ها، تاسو یې نږدې راوینئ. ډېر ښه کاروبار دی. څنګه دی کاروبار؟ خو وروره موږ به په شکر ادا کړو، ځکه ناشکري نه ده په کار. خو د تېر په نسبت باندې اوسنی بازار بېسوره دی، داسې مزه نشته دی. مخکې به هم چې د 100,000 افغانو سودا خرڅوله، نو اوس په ورځ کې تقریبا دغه د 50,000 افغانو سودا خرڅولی شو په ورځ کې، او بازار کمزوری شوی. اوس وخت کې ستاسې دکاندارانو نه خلک ډېر خفه غونته کېدي، وایي چې دې ریټونه بیخي جګ دغ کوي. او خلک خو ناهیلي دي او خفه دي زموږ نه، ځکه زموږ ریټونه خو جګ نه دي ښکته نه، چې کوم موږ له سودا راځي، مثلا د چغسرۍ نه یا د سټورونو نه یا د نورو مملکتونو نه چې کومه سودا موږ له راځي ګرانه راځي. خو دې خلک داسې فکر کوي که د دکانداران سودا ګرانه خرڅوي. خلک داسې اوس ګوره، هر سړی داسې یو فکر کوي. نن ته لاړې په اسداباد ښار کې تا اوړه واغېستل، مطلب په 2,000 ته رالې دلته دې په 200 خرڅ کړل، خو تا سره همغه اوړه پراته دي، که په چغسرۍ بازار کې ګران شي، ته بیا دلته پسې همغه زاړه اوړه ګران کړي. او زاړه اوړه چې دي، کله چې چغسرۍ بازار کې اوړه ګران شي، موږ هم دلته یو څه ګرانوو، خو داسې ډېر نه. ځکه علت یې څه شی دی؟ ولې ګران؟ علت یې دا ده که چېرته مثلا په اسداباد کې اوړه ارزانه شي او دلته موږ څه ګران وي، نو موږ به بېرته ارزانه، ځکه زموږ پکې بیا تاوان وي. که هلته اوړه ګران شي نو بیا دلته موږ یو څه اندازه ګرانوو. تا سره خو ګوره هغه اوړه پاتې چې تا په ټیټه بیه راوړي. بالکل، او دا موږ منو چې موږ کوم اوړه په ټیټه بیه راوړي، هغه موږ سره پاتې. خو کله چېرته د اوړو قیمت هلته راولېږي، نو بیا موږ سره خلک داسې نه کوي په جګ ریټ یې بیا زموږ نه نالي. نو دا تجارت دی، کله پکې تاوان بیا موږ له تاوان کوي. نو که ګټه کوي کله تاوان کوي، که ښکته لاړ شي نو موږ له تاوان کوي، که پورته لاړ شي بیا موږ له ګټه. نن اوړه شیګل ولسوالۍ کې په بازار کې په څو دي؟ نن اوړه چې دي شیګل اوس د موږ چې خرڅوو تقریبا دغه 200 شل کم 200 اصلي قزاقي اوړه خرڅوو، او دا ساده اوړه چې کوم دي سپیشل اوړه چې ورته وایي دا 2050 2013 کې ورکوو. داسې به ورشو دغه به هم راځئ چې ورشو. غوړي دي په څو دي وروره؟ غوړي 1413 روپۍ باندې موږ 10 لیټره بشکه د غوړو ورکوو. او د دې ماشاءالله تا خو غټ دکان رانیولی، کرایې څه حساب دی؟ کرا تقریبا دا خو جوړ کړی موږ دی، صرف د ځمکې ولا 1300 افغانۍ د میاشتې ورکوو. خو دا کم مصرف چې پې شوی ده او د آبادي پې شوې ده، دا موږ خپل مصرف باندې نور په شیګل ولسوالۍ بازار کې چې دی د دکانونو کراګانې څنګه دي؟ بس دکانونو کرا تقریبا دغه 2000 2500 افغانۍ د میاشتې د یو دکاندار نه اخلي. او تاسو ته د برق سهولت شته دلته؟ نه، دلته خو برق نشته دی، موږ خپله سولر لګولي دی، بلفونه هم لګولي، خو ټول د سولر دی، د برق کم دغه موږ سره نشته دی او تدابیر د نشته. حکومت نه څه غوښتنه لري؟ د طالبان حکومت د موږ دا غوښتنه لرو چې دوی یو مشترکه حکومت جوړ کړي، هم اردو پکې شامل دي، هم په د افغانستان ټول قومونه هم پکې شامل دي، مطلب د ژبو والی فارسي زباني ازبکان، مطلب ټولو ژبې چې په افغانستان کې دي ټول کې باید حق ورکړي شي، مشترکه حکومت جوړ شي، یو داسې یو قانون جوړ شي ټول افغانستان په هغه باندې مطلب موافق او ټول خلک ته خوشحاله دي د طالبانو د حکومت نه. دوی اوس حکومت ډېر جنجالي روان دی په دې خاطر چې دوی کوم دغه نه لري، مطلب ریاستونه دغه غیر فعال دي، صرف ولسوالان لري، په ولسوالیو کې قماندان د امنیه لري، او په ولایتونو کې صرف والیان لري او قماندان د امنیه لري، نور کوم شوبې نه دي فعال. شیګل ته ولسوال نه دی راغلی؟ شیګل ته ولسوال راغلی دی. دلته د ښاروالۍ راځي دلته؟ نه، دلته خو د ښاروالۍ مامورین نشته دی، ځکه داسې کوچنی بازار دی، ډېر غټ بازار نه دی. او د ښاروالۍ ولایت نه راځي؟ د ولایت نه اوسه پورې نه دي راغلي. تاسو ته دا نرخونه څوک درکوي؟ نرخونه خو د آزاد بازار دی، نرخ پکې معلوم نه دی او نه موږ تر اوسه پورې چا نرخ نه دی کړی. خپلې خوښې ریټ ټاکو، ګټ ته ګورو، اندازه ګټه پکې کوو، هماغسې ریټ ټاکو، هماغه رقم باندې بیا سودا خرڅوو. هغه وخت څه کوئ چې مطلب ته اوړه په 2000 خرڅوي او ستا ګاونډي په 1900 په 1300 خرڅوي؟ نه، بیا موږ هم هر څه دکاندار اوس داسې کوشش کوي هر یو دکاندار چې کمه ګټه وکړي په دې خاطر چې ګاهک زیات شي، خلکو له زیات راشي، سودا زیاته والي. نو په بره ریټ کولو کې څوک دونه کوشش نه کوي، خلک کوشش کوي چې ښکته ریټ استعمال کړي، یعنې کم ریټ باندې سودا وچلي چې ګاهک او خلک له زیات راشي، سودا ته زیاته وشي په ورځ. او ډېره مننه وروره، ډېره مننه.
موږ د ریزې نه ولیدل ډېره څومره مننه. موده. اوس هم دوستانو بیرته بازار دغه سړک ته وځو چې هلته د بل کوم نفر سره هم خبرې وکړو. دوستانو دغه د شیګل ولسوالۍ یو کوچنی غوندې بازار دی چې تاسې د ډېرو خلکو خبرې اترې واورېدې. موږ د مختلفو دکاندارانو سره وغږېدو، د هغې ستونزې هم تاسې واورېدې، د هغې د شخصي ژوند ستونزې مو واورېدلې، د کاروبار په هکله باندې وایي چې په اوس وخت کې کاروبار ډېر خراب شوی دی، د نرخونو په هکله مو واورېدل. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې مو په پاک رب سپارم. د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای پامان.